د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. بهرنی چارو وزارت وایي چې اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او کراچۍ کې د هیواد جنرال کنټرولګرۍ په هڅو د پاکستان سند ایالت له زندانونو شپږ شپېته افغانان آزاد او په دولتي لګښت خپل هیواد ته راولېږدول شول. د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور له علمي او فرهنګي څیرو سره په ګډه ناسته کې ویلي چې دغه وزارت هیڅ کارکونکي د تېرې ادارې په نوم له دندې نه دي ګوښه شوي. ښاغلي دلاور زیاته کړې اوسمهال په کانونو پټرولیم وزارت کې د میرمنو په ګډون د بېلابېلو قومونو او مذهبونو څخه باندې 2500 کارکونکي په دندو بوخت دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت هغه متصب له دندې لرې کړ چې د کابل ښار شپږمه حوزه برچي سیمه کې یو موټروان وهلی و. د پوهنتون استاد پوهاند محمد اسماعیل یون وایي چې اسلامي امارت د تیرو ازمایل شویو کسانو پر ځای د هیواد ځوان کادرونو ته د حکومتولۍ چانس ورکړي. د اریانا هوایي شرکت رئیس رحمت الله هغه وایي دغه شرکت په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې نورې الوتکې هم وپیري. د بهرنی چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي له علمي او فرهنګي څیرو سره په ګډه ناسته کې وایي هغه څوک چې د دولتي ادارو په تشکیلاتو کې د تبعید ادعا کوي دوی ته حق ورکوم چې د بهرنی چارو وزارت تشکیلات وڅېړي. ښاغلي متقي زیاته کړې چې د وزارتونو په تشکیلاتو کې هیڅ ډول تبعید نشته. کابل ښاروالۍ لخوا په 15مه ناحیه کې د لوړ پوړیزو ودانیو د چاپیریال ساتنې له وضعیت څخه څارنه وکړه.